پرونی دښمنان د نن دوستان. ما په ډیر کوچنیوالي کې د خپل ښوونځي د تاریخ له استاد څخه اوریدلی وو چې له مستقیمې او غیر مستقیمې لارې څخه خپل هدف ته ځان رسول له سیاست څخه عبارت دي. پسې زیاته کړه د سیاست دوهم فکټورونه دا دي چې اول سیاست خپل او پردی نه لري، دوهم سیاست دایمي دوست او دښمن نه لري. نن ورځ پوه شوم چې زما محترم استاد سم ویلی وو، ځکه ښکاره مثال یې درته مخې تږدم. مثلا تر پرونه ډاکټر عبدالله او ګلبدین حکمتیار د یو بل سخت مخالفین وو. لا نن څخه څو لسیزې وړاندې د خپل بادار په وینا د یو بل په مقابل کې ګوته په ماشه په لاس ولاړ وو. دواړه د دې هیواد د ورانولو قسم کړی وو او یو بل په نوم او دا وطن یې ورانوو او زموږ بېګناه هیوادوالې شهیدانول. د واک په سر دوی خپلمنځي جګړې په سلګونه زره افغانان د خاورو خوراک کړل، وطن یې کنډو کپر کړ او په کابل کې د زرګونه خویندو عزتونه د همدې رهبرانو د وحشیانو لخوا لوټ شول. عبدالله د حکمتیار سره دومره شدید مخالف وو چې حکمتیار کابل ته راغی نو تر پرونه یې عبدالله ښه راغلاست ونه رغی او کله چې په ارګ کې کومه ناسته وه نو حتی په لاس به یې هم ورسره روغبړ نه کوو. مګر پرون د ولسمشر غني په مخالفت کې دواړه له سیاسي میز تر شا یو بل سره ناست وو. عبدالله ځکه د حکمتیار کور ته ورغلی وو چې هدف یې یو دی عبدالله د ټاکنو پایلې نه مني. د عبدالله کسانو په 19 ولایاتو کې د رایو بیا شمېرنې مخه نیولې او د رایې شمېرنې مرکزونه یې تړلي دي. ټول تمرکز په همدې دی چې ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې شي. حکمتیار بیا د ټاکنو لپاره غږ پورته کړی دی چې ټاکنې دې په راتلونکي پسرلي کې بیا ترسره شي. د دواړو هدف یو دی، نو ځکه تر پرون د حکمتیار کور ته ورغلی وو او په دې سره 10 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. خو د افسوس هغه نالوستو او احساساتي ځوانانو او اشخاصو په حال چې د عبدالله او حکمتیار لپاره یې ځانونه خاورې کړل او اوس هم ډیر تر شا ولاړ دي. خانان به بیا سره خانان شي، پکې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه. هدف یو او معلوم دی، ولسمشر غني د ولسمشرۍ له څوکۍ څخه ګوښه کول. حکمتیار او عبدالله په خپله هره غونډه کې د دې پر ځای چې ملت تر خپلې برنامې تشریح کړي په ولسمشر غني نیوکې کولې. دوی د افغان ملت لپاره هیڅ کومه برنامه نه درلوده او نه یې لري، نه دومره پوهه لري چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ او ځان بساینې لپاره د کومه برنامه جوړه کړي، بلکې د دوی واک ته رسیدل په دې معنا دي چې هر هغه څه چې دوی غواړي پرته له کوم خنډ او ځنډ څخه ترسره کړي. مثلا ولسمشر غني عبدالله او حکمتیار ته واک ورکول، خو څه چې د ملاقات وخت هم نه ورکوي، خو خپلو ګټو ته ځان رسول ورته د غني په شتون کې له امکانه وتلی ښکاري. نو ځکه یې 10 کلنه دښمني نن د خپلو ګټو لپاره دوستۍ بدله شوه او دوی دوستي به تر هغه وخت دوام وکړي تر څو چې خپلو موخو ته ځان ورسوي. وطن ولې جوړ شوی دی؟ وطن ولې آباد شوی دی؟ دوه غلۍ ورانولو ته نن بیا سره یو ځای شو.